زناکاره ښځه او زناکار نارینه له دواړو نه هر یو 100 دورې ووهئ او پر دوی باندې د زړهسوي احساس دی د الله د دین په باب په تاسې کې نه راپارېږي که تاسې پر الله تعالی او د آخرت په ورځ باندې ایمان لرئ او هغو ته د سزا ورکولو په وخت کې د مؤمنانو یوه ډله موجوده وي. زناکار د نکاح نه کوي مګر له زناکارې سره یا له مشرکې سره او له زناکارې سره د نکاح نه کوي مګر زناکار یا مشرک او دا حرامه کړای شوې ده پر مؤمنانو. او څوک چې په پاکلمونو ښځو باندې تور ولګوي بیا د خپل تور د ثبوت په خاطر 4 شاهدان تیر نه کړي هغوی 80 دورې ووهئ او د هغوی شاهدي هیڅکله مه منئ او هغوی په خپله فاسقان دي پرته له هغو خلکو څخه چې له دې حرکت نه وروسته توبه وباسي او ځان اصلاح کړي چې الله هرومرو د هغو په حق کې بخښونکی او رحم لرونکی دی.